همیشه قضاوت نه د کالیداسي دا داسې دی، د داسې وژل دا داسې دی، د داسې خبر وکړ دا خو داسې دی. ځانونو ته م کتلي دي. انسانیت درنه هیر دی، نور هر څه درته یاد دي. وساتئ دغسې خیرن، دغسې بدرنګه، دغسې تور سوچونه وساتئ. څه ورځې مخکې د نجیبه پیز یو تصویر او یو ویډیو په سوشل میډیا گردش کوو. کوم چې دا وخت تاسو کتې هم شئ، دا ډېر زیات مشهور شو او خلکو چې کم دی هغه به بیا شیر کوو، مختلف قسمه خبرې به یې کولې. چا به ویل دا د دې خاوند دی او چا به یو څه ویل، چا به بل څه. نو په هغه ویډیو باندې بیا کم د نجیبه پیز چې کم بیان و هغه هم راغی او د هغې کم مکمل حقیقت کم وضاحت چې و هغه یې وکړو او ویل چې آیا کوم ویډیو حقیقت چې دی هغه څه رنګې دی. خیر هغه به مونږ سایډ ته کړو، خو دا کومه جړا او فریاد چې کړی دی، دا کوم چې تاسو هغه په سوشل میډیا باندې ولیدو، کومه ویډیو چې مونږ تاسو سره شریک کړه، نو د دې که زه تاسو ته حقیقت ویم هغه دا رنګې ده چې دا ویډیو هغه نوې نه ده، یعنې یو زړه ویډیو به ریکارډ کړی ده. ویډیو هغه هم تقریبا د کال مخکې ویډیو ده او هغه ویډیو اوس دا خلک رلی او په دې سوشل میډیا د لارې شیر کوي، پکې وایي چې آیا نجیبه پیز چې کوم دی د هغه خپلې ویډیو په هکله باندې دا ویلو، داسې چلی وکړو، دا مختلف قسمه خبرې پرې کوي. نو زه تاسو ته وایم چې د هغه ویډیو څه حقیقت په دا رنګې نشته لکه څرنګې چې ورله دا خلک دا هوا ورکوي او دا څه قسمه یو ټرینډینګ چې کوم دی هغه جوړوي. د هغې چې کومه ویډیو لیک یا څه و، نو د هغې په هکله باندې هغې بھرپور کم خبرې چې وې هغه کړې وې او د هغې کم حقیقت چې دی هغه یې بیان کړی، ویلي وي چې دا ویډیو زما نه ده، په ما پسې یو پروپیګنډه روانه ده. هغې کم مکمل وضاحت موږ تاسو سره په تیر شوي یو ویډیو کې شیر کړلی، په کم باندې چې 1.2 میلیون ویوز هم راغلي دي. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.